ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د زندان عمومي مدیر خپلو فعالیتونو ته په اشارې سره وویل چې دوی د اسلامي امارت د رهبرۍ د هدایت له مخې د بندیانو د فکري سمون او رغونې لپاره په بېلابېلو برخو کې اسلامي او عقیدتي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د بلخ ولایت د زندان عمومي مدیر په دغه زندان کې د نظم په تړاو د خبر پر مهال وویل چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظ الله د فرمان پر بنسټ د بندیانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا بندیان دي نن ورځ موږ سره مجرمین معرفي شوي دي، د دوی اصلاح ته ضرورت ده، د دوی تربیې ته ضرورت ده. نو لهذا موږ و د ملګرو سره چې په دې زندان کې مسؤلین یو خدمت کوو، نو د دوی په کوشش کې ډیر زیات دغه ده چې اوس موږ دوی ته ښه روحیه، ښه روزنه، ښه تعلیم، هغه که تعلیم دینی عصري او که حرفوي تعلیم موږ ورته په هره نگاه باندې که مصرفي فولي کیږي او دا رقم ته نور څه ضرورت وي موږ انشاءالله تعالی په آخر حد پورې کوشش ورته کوو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په دې زندان کې د محکمو سره د همغږۍ لپاره ځانګړې برخه رامنځته شوې ده تر څو د هغو بندیانو دوسیو ته چې لا یې برخلیک نه دی معلوم په جدي توګه رسېدنه وکړي. هغه ټینګار وکړ چې دغه همکاري په اونیز ډول ترسره کیږي او د بې برخلیکه تورنو دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول کیږي. په دې کې چې زموږ یو بخش ته په نامه د ارتباط محاکم وایي، هلته زموږ ملګري دي، نو دوی هفتې کې په 2 هفتو کې مکمل د بې سرنوشتو جدول لیست برابروي، محاکمو سره شریکوي. دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ بندي بې سرنوشته پاتې وي. الحمدلله ډېر ښه ترتیب روان ده. د بلخ د زندان عمومي مدیر په وینا د اسلامي امارت د لارښوونو پر اساس د بندیانو کورنۍ او خپلوان هم په منظم ډول د خپلو بندیانو لیدو ته راځي. هفتې کې یوه ورځ دوشنبې دپاره انتخاب ده چې موږ پیوزي ورکوو. دې کې ټول هغه اقارب د بندیانو د محبوسینو راځي، په ښه طریقه باندې، ښه په اخلاق آمیزه، په ښه سلوک طریقې باندې و دې خپلو بندیانو سره دوی ملاقات کوي. زمینه د ملاقات مو ته برابره کړې ده او زمینه د دې پورې چې دوی خپل هغه اقاربو سره، خپلو بچیانو سره په ښه طریقه باندې ملاقات وکړي. او دا رقم ته ترتیب مو کړی دی چې موږ یو بخش اوناسیه ده، هغه هلته پنجشنبې دپاره موږ ملاقات ترتیب کړی دی، بل بخش اطفال دي، محجوزین دي. ورته مهال مراجعین او د بندیانو کورنۍ د بلخ د زندان د مسؤلینو له مناسب او غوره چلند څخه خوښي څرګندوي او د زندان له مدیریت څخه د اسانتیاو او نظم رامنځته کولو له امله ستاینه کوي. یکی از دوستای ما اینجا بندی است، یک 6 ماه قیدش است دیگه، جایشان خوب است، خوش بودن، ما هم خوش هستیم از پرسنل اینجا، اونا هم خوش بودن دیگه. بله خیلی برپرد خوب، ما را برادر خوب راهنمایی خوب کردن، پیش رفتیم. یاد دې وي چې د بلخ ولایت په زندان کې نږدې 1500 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور بندیان دي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مسؤل او د افغانستان لپاره د یوناما له استازي سره په خپل دفتر کې ولیدل. د دغې لیدنې پر مهال د بلخ ولایت په صنعتي پارکونو کې د پانګونې وضعیت او په دې برخه کې د شته ستونزو او ننګونو د حل په تړاو بحث وشو. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مسؤل او د یوناما دفتر له استازي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. دا ناسته د بلخ په صنعتي پارکونو کې د اوسني وضعیت د ارزونې، د پانګونې د پراختیا پر وړاندې د شته ستونزو د تشخیص حل لارې د موندنې په موخه ترسره شوه. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس په دې ناسته کې وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې 2 فعال صنعتي پارکونه لکه د شادیانو صنعتي پارک او د امیر علي شیر نوایی صنعتي
حیواناتي پارک شتون لري او دغه پارکونه د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذبولو لپاره پوره وړتیا لري. نوموړي ټینګار وکړ چې د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست او د دې ریاست مشرتابه هوډ لري څو لا ډیر او په غوره توګه د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جذب زمینه برابر کړي. په پای کې د نړیوالو مؤسسو استازو هر یو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ او د پانګونې په برخه کې د اسلامي امارت له هڅو ستاینه وکړه. د بلخ پوهنتون د دعوت او ارشاد امریت د محصلینو د دیني، جسمي، رواني او ټولنیزې پوهاوي د کچې لوړولو په موخه د نشه یي توکو زیانونو تر سرلیک لاندې یو علمي دیني سیمینار د دغه پوهنتون په لیلیه کې ترسره کړ. په بلخ پوهنتون کې د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د دغه پوهنتون د دعوت او ارشاد امریت لخوا یو علمي او دیني سیمینار د سلګونو محصلینو په ګډون جوړ شو. د یاد پوهنتون د دعوت او ارشاد مبلغ د نشه یي توکو د استعمال د شرعي حکم او د اسلام له نظره د هغو د زیانونو په اړه هر اړخیزه خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د نشه یي توکو استعمال نه یوازې له دیني اړخه ناروا دی بلکې د انسان جسمي، رواني او ټولنیزو اړخونو ته هم سخت زیان رسوي او د بدن د غړو روغتیا په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي. هر آنچه که انسان مست بسازد، هر آنچه که انسان بیشه بسازد و عقل انسان تخدیر بکند و قوه ممیزه‌ای که در وجود انسان است از بین برود و خاطر سلامتی خویش توجهی نمی‌کند فهو حرام. این حرام است. بدون کدام قید و شرط حرام اعلام شده است. ورپسې د بلخ پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر هم محصلینو ته د نشه یي توکو او د دخانیاتو د نه کارولو او پرېښودو سپارښتنه وکړه او د سالمې او ژمنې ټولنې په جوړښت کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ چې بالاخره دغه دیني علمي سیمینار د دعا په ویلو سره پای ته ورسید. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.